السلام علیکم ملګرو په دنیا کې دارنګي ډیر واقعیات کیږي چې هغه مونږه حیران کی په دنیا کې دارنګي واقعیات شوي دي چې په هغه باندې لا پوری هیڅ څوک هم پوه نشول نن سبا ساينس او ټیکنالوژي دومره ترقی وکړه خو بیا هم دارنګي واقعیات شته چې هغه د انساني دماغ نه بهر دي په دې واقعو کې د جهاز په هوا کې اچانک غیبیدل هم دي په تاریخ کې د جادونو دارنګي واقعیات شوي دي چې جادونه په هوا کې غیب شوي دي او بیا د هغې اډو پته هم نه ده لګېدلې په کلونو باندې د هغې جادونو جانچ پړتال وشو او ډیر ورپسې وګرځېدل خو پته نشته چې هغه جادونه اسمان وخوړل او که ځمکې نو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو څو دارنګې د جادونو واقعي ویم چې تاسو یې واورئ نو تاسو به هم بالکل حیران شئ د دې نه مخکې ملګرو چې زه تاسو ته دا واقعي بیان کم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات او دلچسپه معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي ملګرو اوسنۍ خبره ده چې د ملیشیا یو جهاز فلاینګ C-70 دا رنګې غیب شو چې د هغې اډو پته ونه لګېده د 3 کاله ریسرچ نه پس هم د هغې پته ونه لګېده په دې جهاز باندې د تاریخ ټولو نه غټ ریسرچ شوی دی او په دې ریسرچ باندې د ټولو ریسرچونه زیاتې پیسې لګېدلې دي په دې ریسرچ کې به یک وخت 15 ملکونو په یو ځای باندې کار کړی دی البته د دې جهاز څه ټوکړې په سمندرونو کې ملو شوي خو دا په ګارنټۍ سره نه ویلی کیږي چې دا ټوکړې د هغه جهاز دي دا ملیشیا جهاز په 2014 کې د ملیشیا نه چاینا ته تلو دا په تاریخ کې یو ډیره عجیبه واقعه ده په دې جهاز کې د 200 نه زیات مسافر ناستو خو د هغې هیڅ پته ونه لګېده د انویسټیګیټر مطابق ویلی کیږي چې دا جهاز ډیر په تیزۍ سره کریش شوی دی خو د دې څه ټوس ثبوت نشته چې دا جهاز په سمندر کې پریوتو یا دا کریش شو دوستانو اوس د هغې جهاز خبره کوو چې د دې کهانی ډیره زیاته حیران کوونکې کهانی ده ملګرو د دې واقعې بیانولو نه مخکې زه تاسو ته دا خبره وکم چې دا واقعه د هغه وخت په اخبارونو کې شایع شوې وه او ډیر وخت پورې په دې واقعې باندې بحث وشو ملګرو په دې واقعه کې چې زه تاسو ته کمې خبرې کوم نو دا زه د ځانه نه کوم دا هغه خبرې دي کمې چې د هغه وخت په اخبارونو کې شایع شوې وي ملګرو ستاسو به هم په دې واقعه باندې یقین نه کیږي زما پې هم یقین نو شوی تاسو د دې واقعې په باره کې په نټ کې هم سرچ کولی شئ په 1992 کې یو چارټر جهاز DC-4 د پیرازولا ښار کیریسس په ایرپورټ باندې کوشو په دې جهاز کې 57 مسافر ناستو خو د دې جهاز حیرت انګیز خبره دا ده چې دا هم هغه جهاز و کم چې 29 کاله مخکې په 1955 کې د نیویورک نه د میامي د تلو په دوران کې غیب شوی و د کم چې بیخي اډو پته هم نه ولګېدلې د کیریسس ایرپورټ کې کوزیدو نه بعد دا جهاز 2-3 منټه پس واپس والوتو او د دې تر اوسه پورې اډو پته هم ونه لګېده دا واقعه د هغې وخت په اخبارونو کې چاپ شوه چې دا واقعه ډیره زیاته مشهوره شوه ویلی کیږي چې د دې ثبوت هغه ریکارډینګ دی کوم چې د پایلټ او د کنټرول روم ترمنځ شوی و دا ټوله واقعه شوې څنګه وه زه تاسو ته ویمه په 1955 کې DC-4 جهاز فلایټ نمبر 914 کې 57 مسافر کېناستل او دا جهاز د نیویورک نه میامی ته روانو دې سفر دوران کې دا جهاز د ریډار نه غیب شو د هغې نه پس د دې جهاز اډو پته هم ونه لګېده دې جهاز پسې ډیر زیات جانچ پړتال وشو او ډیر ورپسې وګرځېدل خو په 1955 کې ټیکنالوژي دومره عام نه وه نو دا پته ونه لګېده چې دا جهاز په سمندر کې پریوتو یا دا جهاز کریش شو څومره چې ممکنه وه هغومره دې جهاز پسې وګرځېدل دوستانو د دې واقعې 29 کاله شوي وو او دا واقعه خلکو نه هیره شوې هم وه خو په 22 مارچ 1992 باندې داسې څه وشول چې تاسو یې واورئ نو تاسو به هم بالکل حیران شئ وشول څه داسې چې د وینزولا ښار کیراسس په ایرپورټ باندې د شپې ایر کنټرولر خپل کار کولو دوستانو د ایر کنټرولر دا کار وي په ایرپورټ کې چې هغې د جهازونو پایلټ لا معلومات ورکوي چې ته به په دې ټیم باندې کوزیږي او بل ته وایي چې ته به په دې ټیم باندې خیږي ځکه چې په هوا کې د دوی ټکراو ونشي د ایر کنټرولر په مطابق د دوی په ریډار کې یو جهاز راغو او د جهاز پایلټ دوی سره رابطه هم وکړه
کله چې ایر کنټرولر د دینا د دې تفصیلات مطابق سره تپوس وکړو نو دی د دې جواب ورکولو نه علاوه الټا د ایر کنټرولر نه سوال وکړو او ډیر په حیرانتیا سره وویل چې دې وخت سره مونږ کم دی کیو د ایر کنټرولر په مطابق سره د هغه په आवाज کې ډیره زیاته یره وه او بیا ورته پایلټ وویل چې دا چارټر فلایټ 914 دی او په دې کې 50 مسافر ناز دي او دا فلایټ د نیویارک نه میامی طرف ته روان دی کله چې ایر کنټرولر دا خبره واوریده نو هغه ډیر زیات حیران شو ولې چې میامی د کراسز نه 1800 کیلومتر لري وو د ایر کنټرولر په دماغ کې دا راغل چې دې جهاز نه لار غلطه شوې ده او دا ډیره زیاته د یری خبره هم وه ځکه چې هغه ټیم سره نور جهازونو هم لینډینګ کولو د دې د ټکراو خطره هم وه ایر کنټرولر زر هغه ته وویل چې دا د وینزولا ښار کراسز دی او ته د خپلې لارې نه بېدرکه شوې د دې نه پس د دې پایلټ جواب رانغو کنټرول روم والا د هغوی جواب اوریدو ته ډیر زیات بېقراره و 15 منټه پس د هغې پایلټ جواب راغو او ویلې چې زه دا جهاز د کراسز په ایرپورټ باندې کوزولی شم ماته اجازت دی ایر ټریفک کنټرولر هغه له اجازت ورکو او زر تر زرې رنوی خالی کا چې څه حادثه ونشي چې ایر ټریفک کنټرولر وکتل نو د اسمان نه یو ډیر زوړ جهاز پر کوزیدو باندې و دغه رنګ جهاز هغوی مخکې کله نو کتلی ځکه چې هغه ډیر زیات زوړ جهاز و د دې نه پس دې پایلټ دوباره ایر کنټرول ټریفک سره رابطه وکړه دې دواړو پایلټانو یو بل سره خبرې کولې او ویلې چې داسې دي دی ایر ټریفک کنټرولر ته وویل چې دا جهاز د نیویارک نه میامی ته روان دی او دا به 15 منټه کم 10 بجې په 12 اگست 1955 باندې په میامی ایرپورټ باندې کوزیږي ایر کنټرولر ډیر زیات حیران شو او په جواب کې ورته وویل چې دا ته څه ویل لګیا دا 21 مئی 1992 دی پایلټ ډیر په حیرانۍ سره وویل چې او مای ګوډ د دې نه پس دې جهاز د کراسز په ایرپورټ باندې لینډ وکړو کنټرول روم والا پایلټ ته وویل چې مونږه څه کسان مدد دپاره درلیږو چې کله د ایرپورټ کسان د هغوی مدد لا ورغل نو پایلټ ډیر زیات حیران شو او د جهاز نه هغوی ته اشاره وکړه چې تاسو مخکې مه راځئ او مونږه واپس د دې ځای نه ځو د هغوی په مطابق پایلټ او په جهاز کې چې کوم مسافر وو هغوی ډیر زیات پریشانه وو او پایلټ دوی ته همهغه ځای نه اشاره وکړه چې تاسو مخکې مه راځئ د پایلټ د لاس نه یو کلندر هم لړه شو د ایرپورټ کسانو کې یو کس هغه کلندر هم اوچت کو چې هغه کلندر د 1955 چې هغه تاسو کته هم شي د هغې نه پس دا جهاز د کراسز ایرپورټ نه والوتو او د هغې نه پس د دې جهاز هیڅ پته ونه لګېده چې دا جهاز مکې وخوړو او که اسمان ملګرو په شروع کې ما تاسو ته ویلي وو چې په دې واقعې باندې یقین کول ناممکنه ده ځکه چې په دې واقعې باندې ما هم یقین نه کولو تاسو د دې واقعې په باره کې په نیټ کې هم سرچ کولی شئ ملګرو همدغه رنګې د پاکستان یو جهاز هم دغه رنګې غیب شوی و چې دا پی آی ای جهاز و د دې پی آی ای جهاز اډو پته ونه لګېده چې دا جهاز چېرته غیب شو او په دې کې ناس مسافر ژوندي دي او کمړه 25 اگست 1979 تقریبا 19 بجې د پی آی ای فوکر F2 جهاز فلایټ 404 د ګلګت نه اسلام آباد ته روانو په دې جهاز کې 49 مسافر او 15 کسان د جهاز عملې والو ملګرو دا جهاز چې کوم روټ باندې تلو نو په دې روټ باندې اوس یو بل جهاز هم پریوتو چې هغه تباه شوی و څه ټیم چې دا جهاز والوتو نو د هغې نه 4 منټه پس دی ایر کنټرول ټریفک روم ته رابطه وکړه چې دا هر یو جهاز د الوتو نه پس خامخا د ایر ټریفک کنټرولر سره کوي خو دا رابطه د پایلټ د طرف نه اخیری رابطه وه د هغې نه پس دا جهاز د ریډار نه غیب شو او د دې جهاز هیڅ پته ونه لګېده د پاکستان آرمی طرف نه د دې جهاز پیدا کېدو دپاره ډیر زیات کوشش وشو خو د دې جهاز هیڅ پته ونه لګېده ویلی کېږي چې دا جهاز د پاکستان ټولو نه اوچت غرونو باندې تباه شوی دی او په واورو کې غیب شوی دی ملګرو امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي او ستاسو معلوماتو کې به اضافه هم شوي همدغه رنګې نورو دلچسپو معلوماتو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دارنګې دلچسپو معلوماتو نه خبر شي راتلونکي ویډیو پورې د لوی الله په امان